سلامونه ملګرو، په دغه امید چې روغ جوړ به یې. نقیب یوسفزی یم. ملګرو، د ضیاء الرحمن عاجز صاحب څه شعرونه دي خوښ مې دي، تاسو سره یې هم شریک کوم. امید لرم چې تاسو به هم خوښ شي. چې ماران د زلفو دې څه داسې په رخسارو د وي، ماران د زلفو دې څه داسې په رخسارو د وي، لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو د وي. او ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو د وي، ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو د وي. هغه کور لوټ شي د کوم کور چې چوکیدارو د وي. او چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو د وي. او تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي، تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي. خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار د وي. او ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي، ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي. زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو د وي. او دا ستا په رنګ بې ننګه بدنام نه دی پاتې شوی، تاریخ وګوره قام مې غلام نه دی پاتې شوی. دا نن سبا پښتون چې څومره پاتې د منزل دی، پښتون خو چېرته دومره ناکام نه دی پاتې شوی. او په ما چې د خپل طرفه نه وي پوره کړی، زما د یار نه داسې الزام نه دی پاتې شوی. او په خلکو کې ډېر کم خلک احساس لري په زړه کې، نور دا اثر په خلکو کې عام نه دی پاتې شوی. دا زه یم چې اوس هم ستا په لیدو سلام کومه، په ما دې ګورې حق د سلام نه دی پاتې شوی. ویلي نقیب بیا راته نن ډېر خواږه راګوري، چې بیا خو ترې نیمګړی کلام نه دی پاتې شوی. ډېره زیاته مننه ملګرو، څه شعرونه یې پکې پرېښو ځکه چې زما سره بیټري کمه وه، په دغه وجه باندې خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته